د اومې حوزې پولیسو هغه قاتل او میرمنې نیولي دي چې یو کس یې وژلی و. امنیتي ځواکونه وایي موندل شوی جسد په چاقوګانو وهل شوی او په تورې یو کس هم نیولی دی. امنیتي ځواکونه زیاتوي د خاوند او ښځې دوسیه بشپړه شوې او مربوطه ارګانونو ته لیږل شوي دي. د اومې حوزې د داناب د ساحې نه اطلاع راغله چې په ساحه کې د داناب په ساحه کې یو قتل شوی ده. هلته جسد پروت ده. زموږ د اومې حوزې امنیتي او کشفي ارګانونو اقدام وکړو او ساحې ته یې ځان ورسوه او کله چې هلته ساحې ته لاړل جسد یې ومونده. جسد یې پیدا کړ چې په چاقو په ذریعه باندې وژل شوی و. نو بیا بررسي ټیم سره رابطه وکړه او ساحې ته یې بررسي ټیم را وغوښتل شو او د دې تحقیق او پلټنې او په نتیجه کې یو قاتل او د دغه قاتل ښځه دا دواړه نیول شوي دي او حوزې ته بیا دی را انتقال شوي دي او د دوی دوسیه تکمیل شوې ده او د نن به مربوطه ارګانونو ته دوسیه انتقال شي. د قتل په تور نیول شوی د مقتول د وژلو په تړاو داسې کیسه کوي. موتر کلینری میکنم خلیفیم تا شام نماز خوان 4 بجه 4:30 بجه شد من دیدانه آمد به خانه آمد کلید انداختم در دروازه کلید انداختم دروازه قلفای بود از طرف داخل قلفای من دروازه دی طرقه پخته زدم که اسواز نکرد سر دیوال متا شدم. سر دیوال وقتی تا شدم باز خانم پیدا شد. وقتی خانم پیدا شد گفتم بیا چی یک گفتم برم گوزی کن نماز دیگر قضا میشه. تو نماز دیگر قضا میشه. خانه بالا رفت من دولی تا شدم. خانه پایین پرده شو خورد من باش کی هست سر ازی شکی شدم وقتی در خانه درم نفر در پشت کرسی ایستاده بود که جنگ شروع شد زدنک شروع شد. یا چوک خودم خانه دست زدم زخمی شد وقتی که برآمد بیرون زدمش در پاتش میزدم خودت خام کرد داخل داشت. د مقتول ورونه د امنیتي ځواکونو د هڅو ستاینه کوي او زیاتوي چې قاتل په وخت نیولی دی او اړوند ارګانونو ته وسپاري. ما کار میکردیم در دکان بودیم که یوادا زنگ آمد هم یعنی اولا بود بیا که برادرت همینجا در کوچه افتیده جنگ کردن یعنی میگه جنگ کردن ما گفتیم باور نکردیم که جنگ کرده. گفت نه واقعیت میگم بیان که بسیار مخلوقات جمع است در کوچه افتیده ای. ما از اونجا کار الا کردم آمدم که میبینیم که بیادر دولت اونجا استاد است و بیادر کارمندا را بسته کردن که بیادر که این قضیه است شما پیش نردین کی هستی؟ گفتم ما برادرش هستیم. دویده رفتم اونجا که سعی میکنم بیادر اونجا افتیده بود. مجاهدین گفت ما تیم ما بررسی میکنم از شما باز نفرتان بگیر. ما از دولت خود خوش هستیم به اینکه قاتل ما را گرفت بندی کرد. د مقتول پلار زیاتوي د حکومت پریکړې ته غاړه ږدي او هر ډول پریکړه چې حکومت وکړي دوی یې مني. قضیه چې موږ ته پیښه شوله زه په کور کې وم. اول راغی وایي راسه چې زوی دې په قتل رسېدلی. زه چې هلته لاړم زه چا نه پرېښودم هغه ځای تا ته بررسي و. کله چې بررسي خلاصه شوه بیا ما ته ویلې چې وروره دغه دې مړی ویسته مړی مې واخیسته یې مې وړه. هر رقم چې دولت فیصله کوي هر رقم چې هغه لار دی خدای قانون دی خدای. د قتل دغه پیښه د کابل په دیدانا سیمه کې رامنځته شوې چې قاتل په خپل جرم هم اعتراف کوي.